اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې مصرف الزکات د مصرف د زکات چې زکات چاته ورکول کیږي هغه درته بیانوي. الفقیر فقیر ته ورکول کیږي ای معنی دا ده من هغه څوک دی له چې د لر دون نصاب در نصاب کم وي. فقیر هغه څوک دی چې دی در نصاب کم اندازه لري، یعنی شی لري مسکین نه وي، دی نه وي چې شی د سر نه وي خو څه لري خو در نصاب اندازه کم وي، خو نصاب ته چې ورسېږي بیا به دی خپل بل چاته زکات ورکړي. والمسکین مسکین چې دی ای معنی دا ده من هغه څوک دی لا شی له چې هیڅ شی پر دنیا نه لري د خدای برباد وي دا دې ته مسکین ویل کیږي. وعامل الصدقه عامل د صدقې ته به ورکړي فیعطي ورد کی بقدر عملی چې څونه د عمل کړی دی، یعنی د مزدوري څونه کیږي د څونه کار کړی دی دغه په اندازه دی ورکړي. عامل هغه څوک دی د صدقې چې دی پر لار باندې باچا درولي وي یا د وخت قاضي درولي وي د خلکو څخه زکاتونه راټولوي عشرونه راټولوي بس دی جمع کوي دې ته عامل ویل کیږي. والمکاتب مکاتب مرئی فیعانو مدد دی وکي په پکې په خلاصولو کې رقبتي د غاړې د یعنی دی خو مکاتب مرئی خدای دې چې خاطر ورسره لیکلي د خپل بادار سره چې دونه پیسې ما ترا کبره ته آزاد بادار ورته وای هغه د مالک هغه چې ورته وای نو دغه چاته ورکول د غاړې په خلاصولو کې دا دی ورکي. و مدیون پورول ته مدیون پورول بیا هغه څوک دی لا یملک چې مالک نوي نصاب د نصاب فاضل انسان زیات عین دی نه د پور یعنی پیسې لري خو هغه پیسې دونه وي چې دی قرضدار وي چې دی هغه قرض ورکي دی د پیسو څخه خلاصيږي یعنی د نصاب مالک نه جوړیږي. و په سبیل الله غچا په سبیل الله ته دی ورکي ایمانه د منقطع الغزات چې د غازیانو څخه پاتې شوی هغه کسان ته دی ورکي عند ابي سب رحمت الله په نزد امام سب صاحب. و منقطع الحجاج هغه ته دی ورکي د حجانو څخه پاتې شوی عند محمد په نزد امام محمد صاحب. و ابن سبیل مسافر ته دی ورکي مسافر بیا هغه څوک دی ایمانه د من هغه څوک دی له چې د لر مال وي لا معه د سر نه کور په کور کې ډیر شان لري پیسې ډیر وي خو چې په کم ځای کې وسیږي داتې چي نه لري دته دی ورکي. فیسرف ودک الى الكل وغدا هر وته ګور ته امر کولای شي او الباز یا وباست یعنی ګور ته امر کولای شي جلا یو ته امر کولای شي چې سجن راوخی څه ته ورکي. تملیکان چې مالک سي لا اله من لا هغه چاته بینهما چې په مابین کې د دې ولادن اولاد والی وی ولادت وی یعنی اولادو ته څوک نور کی وینه پلار وزوی دي یعنی پلار او اولادونه دي ته نور کی اولاد او پلار دی اولاد ته نور کی اولاد او پلار ته نور کی. او زوجیت یا زوجیت وی یا خاوند ته د شزه نور کی دی خاوند ورشجه ته نور کی دا دی نور کی. و مملوک او خپل مریان ته دی نور کی. و عبد او مری ته دی نور کی اته کچ آزاد سوی وی بعضی آزاد کړي وی لړ پاتې وی. وغنی ته دی نور کی. و مملوکی او مریان او د غنی ته دی نور کی د غنی او مریان ته زکات نور کی. و تپلی او کشنی ته د غنی دی نور کی د کشنی او د غنی او بچته دی نور کی. و بنی هاشم او وصیت ته د زکات نور کی. و مالیهم ریان د دې ته دی نور کی. زکات وصیت په دی وجه ناجایز دی چې زکات چې دی د مال خیره ده او سید چې دی د پاک نسل سدي نو د دې د پاکوالي په وجه باندې د اخره و دې ته جایز نه د چور کول سي یعنی ښه خبره ده چې نه ور کول سي. او مریان د ته دی نه ورکی ولا نه دی ورکی لازمی و هندو ته د زکات نه ورکی زکات هندو ته زکات نه ورکول کی. وجاز روادي دغه هندو ته غیرها ما سوا د دې الیه ودته یعنی هندو ته د دې سما سوا خیرات ورکول شي د غیبل شی ورکول شي خو زکات د نه جایز. و ان دفع کې چیر ورکی الا من واغه چاته زنه چې ګمان ود د مصرفن د مصرف یعنی د فکر چې دا ور دي د زکات لایق دی په ظاهر معلوم چې انه عبده هغه مری د خپل مری ته ور کړی دی. يعيد بیرته راو ګرځي هدا زکات بیرته راو ګرځي. و انذار کما معلوم سو موانع الاخرى بل موانع معلوم سلو یا غنی ته ور کړی دی یا وسه ته ور کړی دی بل چاته ور کړی دی دا لا بیا دې نه را ګرځي بیا را ګرځول نه غواړي. ونو دی به مستعب دی دا پور کول ما دا یغنیه چې بیا پروا کیږي ان سوال د سوال یو څوک وسوال ته مجبور دی فکر ته مجبور دی هغه ته دون شی ور کول چې د سوال پر اګرځي د یوې شپې د پاره یو من د یوې ورځ د پاره دا ور کول چې دی دا مستحب کار دی. وکوریه مکروه دی دا پور کول النساب د نصاب ال الفقير او فقير ته دون ور کول د نصاب ګرځي د تور دا چې دی دا مکروه کار دی. غیر مدیون نه هغه فقير ته چې هغه مدیونی پور وړوي کاغه چیر پورونه پر باندې ول بیا هغه ته ور کول شي دغه پر نصاب ورکول شي. ونقلها او نقل کول الى بلد اخر وبل شرط نقل کول دا هم مکروه دي د دې شرط سه اصلي وبل شرط دا مکروه کار دي. لا ندی مکروه الى قریبه وخبل قریب ته حالت قریبان دي هغه ته ورستي دا ندی مکروه کار دی و شرط سه وبل شرط است پروانه کی. او الى احوجی یا هغه چاته چې هغه احتیاج ولا من اهل البلد دا شهر خلق چې هغه ودیته احتیاج و
په یو ښار کې یو ناجوړې راغلی، په ښار کې یو مشکل دی، د خپل زکاتونه خلک د یو ښار او بل ښار تاسو پروا نه کوي، دا بس بیا صحیح دی، جایز دی. صدق الله العلی العظیم وصدق رسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.